अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु ګورئ اباسین خبر زیم شاهد جان زیب د خبرو سره ټکي. اسرائیل کې نتنیاهو حکومت په خلاف زرګونو کسانو احتجاج وکړ. لاس انجلس کې د اور لګېدو د وجه 40 کسان مړه شوي. د فایر فایټرانو جدوجهد نه باوجود صرف 11% اور کنټرول شوی. د خبرو تفصیل: اسرائیل کې نتنیاهو حکومت په خلاف زرګونو کسانو احتجاج وکړ. په اسرائیل کې زرګونو کسانو د وزیر اعظم نتنیاهو حکومت په خلاف احتجاج وکړ. په تل ابیب کې مرکزی سړکونه نور اهم لارې بندې کړې. احتجاج کوونکو د غزا جګړې د ودرېدو یرغمالیانو د خلاصون لپاره فوري اقداماتو مطالبه وکړه. د بهرنیو خبرو ادارو له مخې احتجاج کوونکو د حکومت په خلاف سختې نارې والي اور کرایه منسټر شرم وکړه. نورې جګړه نه پلی کارډونه یې په لاس کې نیولي وو. د احتجاج په طرز کې په ځینو ځایونو کې پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ جګړې هم وشوې، خو احتجاج روان دی. په احتجاج دوران کې د امریکې صدر جو بایډن د اسرائیلي وزیر اعظم نتنیاهو ترمنځ د ټلیفون لارې خبرې هم وشوې. د وایټ هاوس له مخې صدر بایډن نتنیاهو ته د غزا جګړې د بندولو، یرغمالیانو د خلاصون او متاثره علاقو کې د امداد فراهمۍ لپاره فشار راوړو. نتنیاهو د صدر بایډن ته د مذاکراتو په پیشرفت په اړه معلومات ورکړل او ویل چې د یرغمالیانو د خلاصولو او جګړې د بندولو تړون لپاره دوحه کې روان مذاکرات اهم پړاو ته رسیدلی دي. په اسرائیل کې روان احتجاج او په حکومت باندې زیاتېدونکي دباو د نتنیاهو حکومت لپاره لوی چیلنج جوړ شوی دی. په داسې حال کې چې عالمي ټولنه د غزا کې د سولې د انساني مرستې پر رسولو زور کوي. لاس انجلس کې د اور لګېدو د وجه 40 کسان مړه شوي. د فایر فایټرانو جدوجهد نه باوجود صرف 11% اور کنټرول شوی دی. د امریکې په لاس انجلس ښار کې د ځنګلو تباکون د 6 ورځو تېرېدو نه باوجود یوازې 11% کنټرول شوی دی. په داسې حال کې د مړو مجموعي تعداد 40 ته رسېدلی، نور 14 کسان لاپته دي او ماهرین ویلي چې اور باندې کنټرول ترلاسه کولو لپاره نور هفتې وخت هم لګېدلی شي. د بهرنیو سرچینو له مخکې په لاس انجلس کې ځنګلو د وجه 40,000 ایکړه ځمکه وسوځېدله. 1.5 لک خلک مخکې نه د علاقې نه وتلي دي. په داسې حال کې چې نور 1,80,000 خلک هم د علاقې پرېښودلو خبرداري ورکړل شوې ده. د اور بندولو لپاره زرګونو فایر فایټرانو، سلګونو فایر انجنو او اوبو ټینکر 80 تیارو دننه سپارل شوي دي. په پیسفیک پلیسرز کې د 11% په ایټن علاقه کې 20% کنټرول شوی دی. د تیز بادونو پیشګویي له مخې د اور پرېښودو امکان زیات شوی دی. تفصیلاتو مطابق ابتدایي نقصاناتو کې 40,000 ایکړه نه زیاته ځمکه سوځېدلې ده. 1.5 لک خلک علاقې نه وتلي دي. نور 1,80,000 خلکو علاقې ته پرېښودلو خبرداري ورکړل شوې ده. 50,000 نه زیات کسان د بجلۍ نه محرومه شوي دي او 1.5 اربه ډالر نه زیات ابتدایي نقصان ټاکل شوی دی. د متاثره شوي علاقو کې د خالي کورونو کې د چور او غلا او رپورټونه هم ترلاسه شوي دي چې صورتحال نور هم خراب کړی دی. ماهرینو خبرداري ورکړې د اور کنټرول کولو لپاره 100 هفتې وخت نور هم پکار دی او د بادونو شدت د مرستو عملیاتو لپاره نور خنډونه رامخته کړي دي. په لاس انجلس کې د اور لګېدو د وجه یوازې جاني نقصان نه بلکې ډېر زیات مالي نقصان هم رامخته کړی دی. حکامو په هنګامي بنیادو باندې د خاموشولو حصو کې مصروفه دی. داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.